ایمان پلورونکي شپږمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو زموږ او ستاسو قصه دې ځای ته رسیدلې و چې زکویا په هغه بوټي کې پټه شو چې له هغې ځایه کوم 2.5 یا 300 غزه وړاندې د صلاح الدین ایوبي هستوګن ځای و. زکویا هماغه لوري ته ورتله، هغه چې له ګڼو بوټو راووتله، کیڼ لوري ته هغه توره بلا هم راپورته شوه. سپوږمۍ ډېره صفا وه، بیا هم د تورې بلا مخ نه ښکارېده، د پښو خرپایه هم نه وه. د تورې بلا لاس پورته شو، په سپوږمۍ کې خنجر وځلېده او د برېښنا په څېر د زکوې د ښۍ اوږې او ورمېږ تر منځ ننوت. زکوې چیغه ونه کړه، برچه د هغې له اوږې ووته. زکوې د دومره ژور زخم خوړلو سره سره ډېر په چټکۍ خپله برچه را وایستله. بلا پر هغې دویم وار وکړ، خو زکوې د هغې د برچې والا لاس په خپل لاس سره ونیو. خپله برچه یې د بلا په سینه کې ومنډله. بلا چیغه وکړه چې د کومې ښځې وه. زکوې دویم وار پرې وکړ چې د بلا ګېډه یې څیرې کړه. له دې سره زکوې هم په اړخ کې پیشقوزه وخوړه، خو زخم یې ډېر ژور نه و. بلا تاو شوله او ولوېده. زکوې دې ته ونه کتل چې پر هغې حمله کوونکی څوک و. هغې منډې کړې، له بدنه یې وینه زیاته روانه وه. د صلاح الدین ایوبي کور ورته د سپوږمۍ په رڼا کې ښکاره شو چې نیمایي واټن یې وواهه، سر پرې وګرځېده، مزل یې ورو شو. هغې چیغې پیل کړې، علي علي، سلطانه سلطانه. د هغې جامې په وینو سرې شوې وې او په ډېره ګرانه سره یې پښې په ځان پسې کشولې. د هغې مزل لږ وړاندې پاتې و چې ځان رسول ورته ډېر ګران ښکارېدل. هغې پرله پسې علي بن سفیان او صلاح الدین ایوبي ته نارې وهلې. نږدې چیرې د غزني عسکر تېرېده، هغه یې غږ واورېده، په منډه ور ورسېده. زکویا پرې ورپرېوتله او ورته ویې ویل، ما د مصر امیر ته وروله، ما د مصر امیر ته وروله، ډېر ژر ډېر ژر. پیرهدار چې د هغې وینې ولیدې په شا یې کړه او په منډه شو. صلاح الدین ایوبي په خپله کوټه کې ناست د علي بن سفیان نه راپور اخیسته. د هغه دوه مرستیالان هم موجود وو. علي بن سفیان د بغاوت اندېښنه څرګنده کړې وه چې غور پرې کېده. پیرهدار د ویرې په حال کې دننه راغی، ویې ویل، یو سپاهي یوه زخمي نجلۍ په شا کړې بهر ولاړ دی، وایي چې دا نجلۍ د مصر له امیر سره لیدل غواړي. د دې خبرې په اورېدو سره علي بن سفیان د لیندۍ نه د وتلې غشي په څېر بهر ووت. ورپسې صلاح الدین ایوبي هم بهر ووت. په دې کې نجلۍ دننه راوړل شوه. صلاح الدین ایوبي وویل، طبيب او جراح فورا راوغواړئ. صلاح الدین ایوبي نجلۍ په خپل پالنګ باندې واچوله. لږه شېبه وروسته پالنګ په وینو سور شو. نجلۍ په کمزوري اواز وویل، څوک مه راوغواړئ، ما خپل فرض ادا کړی دی. علي بن سفیان وویل، ته چا زخمي کړې؟ زکوې وویل، لومبۍ ضروري خبره واوره، د سویل ختیځ په لور سپاره ولېږه. 2 تنه سپاره روان دي، د دواړو بادامي رنګې چپنې پر تنو دي، د یوه آس بادامي او د بل تور دی. سوداګر ښکاري، له هغوی سره د سپاسالار ناجي پیغام دی چې عیسوي پادشاه فرنګ ته یې لېږلی دی. د ناجي سوډاني پوځ بغاوت کوي. ما ته نور هیڅ معلوم نه دي، ستاسې سلطنت په سخته خطره کې دی. هغه 2 سپاره په لاره کې ونیسئ، تفصیل له هغوی سره دی. زکویا په خبرو کې بېهوشه شو. 2 طبيبان راغلل. هغوی د زکوې د وینې بندولو هڅې پیل کړې. په خوله کې یې ورته څه درمل ورکړل، په هوښ وه او په ډېر تکلیف یې خبرې پیل کړې. او ویې ویل، ناجي او اوروش
سره څه وویل، د ناجي منډې ترړې، د 2 سپرو راتلل او نور. دا ټولې خبرې صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان رحمت الله علیهم ته وکړې. بیا یې وویل چې هغې ته هیڅ پته نشته چې حمله کوونکی څوک و. زه د مناسب موقع په موندلو سره د راپور ورکولو لپاره دلته راتلم چې د شا له خوا نه چا په خنجر ووهلم. ما خپل خنجر راویست او په حمله کوونکي مې وار وکړ. د حمله کوونکي له چغې معلومېده چې هغه ښځه وه. هغې د حملې ځای وښود. په هماغه وخت کې هغه ځای ته 2 سړي ورغلل. زکویې ویلي وو چې هغه ژوندی پاتې کېدای نشي. ما هغه په سینه او نس کې په برچه باندې وهلې ده. د زکویې وینه نه درېده، د هغې زیاته وینه د مخه بهېدلې وه. زکویې د سلطان صلاح الدین ایوبي لاس ونیو، مچې یې کړ او ویې ویل الله جل جلاله دې تا او ستا سلطنت سلامت لري. تاسې به ماتې ونه خورئ. تر ما زیات هیڅ څوک نشي ویلی چې د صلاح الدین ایوبي ایمان څومره پوخ دی. بیا یې علي بن سفیان ته وویل ما خو به په خپله دنده کې خیانت نه وي کړی. تاسې چې کوم مسؤلیت ما ته سپارلی و هغه مې پوره کړی دی. علي بن سفیان وویل تا خپل مسؤلیت ادا کړ. زما په وهم او ګمان کې هم دا نه و چې ناجي به تر دې حده خطرناک عمل کوي او تا به ځان قربانولو ته اړ کوي. ما ته یوازې د مخبرۍ لپاره هلته لېږلې وي. زکویې وویل کاشکې چې زه مسلمانه وای. د هغې اوښکې روانې شوې. هغې وویل ما ته چې د دې کار لپاره هر څومره اجره راکوئ هغه زما ړانده پلار او بوډۍ ناروغې مور ته ورکړئ. د هغوی بېوسیو زه په 12 کلنۍ کې ډمه کړې وم. د زکوې سر یوې خواته پرېوت، سترګې یې نیمې غړېدلې وې او شونډې یې هم داسې نیمایي خلاصې وې لکه چې مسکی وي. طبیب یې پر نبض لاس کېښود او صلاح الدین ایوبي ته یې وویل د زکوې روح د هغې له بدن نه آزاد شوی دی او مړه شوی. صلاح الدین ایوبي وویل دا چې په هر دین وه پوره درناوي سره یې دفن کړئ. دی د اسلام سپېڅلي دین لپاره ځان وژلی دی. موږ ته یې دوکه هم راکولی شوه. پیردار وویل بهر د یوې ښځې مړی راوړل شوی دی. ویلي ده چې هغه د پاخه عمر ښځه وه. د پیښې له ځایه 2 برچې لاسته راغلې. دا ښځه هیڅ چا نه پېژندله. دا د ناجي د حرمسرای ملازمه وه چې د انعام د لالچ د امله یې پر زکوې حمله کړې وه. په همدې شپه یې زکویا په درناوي سره دفن کړه او د ملازمې ښځې مړی په یوه کنده کې ښخ کړی شو. دواړه په پټه توګه ښخ کړی شوې. دوی دواړه یې چې کله ښخولې صلاح الدین ایوبي د غوره نسل اسونه راوغوښتل. 8 تنه سپاره یې وټاکل. د علي بن سفیان په قومنداني یې د ناجي د هغو 2 کسانو پسې ولېږل چې د ناجي پیغام یې له ځانه سره وړی و. اوس پوښتنه دا ده چې زکویا څوک وه او د هغه شپې راز څه و؟ جواب یې دا دی زکویا یوه مراکشي ډمه وه. هیڅ چاته څرګنده نه وه چې هغه په کوم دین او مذهب و. هغه مسلمانه نه وه خو عیسوي هم نه وه. لکه څنګه چې ویل شوي دي علي بن سفیان د صلاح الدین ایوبي د استخباراتو مشر و. هغه به د نورو د اسرارو معلومولو لپاره جلا لارې چارې غوره کولې. هغه صلاح الدین ایوبي له ځانه سره مصر ته راوستی و. دلته چې راغی ورته څرګنده شوه چې د سوډاني پوځ سپاه سالار توطیه‌ګر او شیطان دی. د هغه د داخلي حالاتو د معلومولو لپاره علي بن سفیان د جاسوسانو جال خور کړی و چې په نتیجه کې یو دا راز را څرګند شوی و چې ناجي د حسن بن سبق په څیر خپل مخالفین د ښکلو نجونو او نشهیي شیانو په جال کې ګیروي. بیا یې یا د خپل لاس علي ګرځوي او یا یې وژني. علي بن سفیان له زیات لټون وروسته د چا په وسیله زکویا له مراکش نه په لاس راوړه او په خپله یې د وینځې پلورونکي په جامو کې په ناجي وپلورله. که ستاسې په یاد یې په هغه شپه باندې چې دغه نجلۍ وروستلې وه. دا نجلۍ دومره کوډګره وه چې ناجي هغه د صلاح الدین ایوبي د ګریولو لپاره استعمالول غوښتل، خو په خپله د همدې نجلۍ په دام کې ونښت او نښته یې هم دومره و چې د هغې په مخ کې به یې له خپلو مرستیالانو سره د راز خبرې هم کولې. هغه زکویا د جشن په شپه د صلاح الدین ایوبي خیمې ته وروستله
او پر خپل دې بری به حد خوشاله و چې د صلاح الدین ایوبی بوت یې مات کړ. اوس په د همدې نجلۍ په لاس پر هغه شراب هم وڅښلای شي، بیا به خپل مرید کړي. خو د هغه په خیال کې هم دا خبره ونه ګرځېده چې زکویا په خپل د صلاح الدین ایوبی جاسوسه و. هغه په خیمه کې صلاح الدین ایوبی ته راپورونه ورکول او له هغه هدایت اخیستل چې باید څه وکړي. د هغه له خیمې چې ووتله زکویا بلې خواته ولاړه. هلته یو مخپټی سړی ورته په مخه ورغی. هغه سړی علي بن سفیان و چې هغې ته نور لارښوونې هم کړې وې. تر دې وروسته زکویا د ناجي له کوره راونه وتلی شوه. له دې له امله یې علي بن سفیان ته رپورټ ورنه کړی شو. اخر وخت په لاس ورغی او په داسې یوه بهانه له هغه ځایه ووتله چې د الله جل جلاله پرته هیڅ چاته معلومه نه شوه. خو د افسوس جای دا دی او دا د زکویې بده برخه وه چې د ناجي په حرم سرای کې د هغې پر خلاف توطیه جوړه شوه چې ګوندې په ناجي یې قبضه کړې ده. دغه توطیه بریالۍ شوه او په پایله کې یې زکویه ووژل شوه، خو د اطلاعاتو تر رسولو پورې ژوندی و. له هغه وروسته د صلاح الدین ایوبي له لورې په مراکش کې د زکویې د معذور مور او پلار سرپرستي کېدله او هغه اجره هم چې علي بن سفیان ورسره منلې وه سره له انعامه یې د تعزیت لپاره ورولېږله. د دې مرګونې شپې ستوري مات شول او سهار راوخوت. نو علي بن سفیان له 8 تنه سپرو سره ډېر په تیزۍ د سویل ختیځ په لور روان و. ودانۍ ډېره وروسته پاتې شوه. هغه ته معلومه وه چې د فرانک مرکزي دفتر ته د رسېدو لاره کومه وه. د شپې لخوا هغوی خپل اسونه یو څه آرام کړو. دغه عربي اسونه به ستړي هم د مخ ښکارېدل. لرې په افق کې د خرماو د ونو لاندې علي 2 اسونه ولیدل. هغه خپلو ملګرو ته د لارې بدلولو او د خاورینو غونډیو په خوا کې د تللو وویل. د مخه د 2 سپرو او د دوی د ډلې ترمنځ لږ او ډېره 4 میله فاصله وه. دا فاصله ووهل شوه خو اسونه ستړي شول. دوی چې کله د خرماو ونو ته ورسېدل نو هغه 2 سپاره په لږه فاصله د خاورو د یوې غونډۍ په خوا کې روان وو. ښایي چې د هغوی اسونه هم ستړي شوي وو. دواړه سپاره کوز شوي وو او له سترګو پناه شول. هغوی د غونډۍ په خوا کې کېناستل. علي بن سفیان لاره بدله کړه. فاصله په کمېدو وه او چې کله فاصله 200 ګزه پاتې شوه نو دواړه سپاره ورته د غونډۍ په خوا کې ښکاره شول. هغوی د چارګام اسونو اوازونه واورېدل. منډه یې کړه. علي بن سفیان آس پر قمچینه وواهه. ستړي شوي آس وفاداري وکړه او منډه یې نوره هم چټکه کړه. ورپسې آسونه هم چابک شول. چې د غره منځ ته ورغلل نو دواړه سپاره له هغې ځایه تللي وو خو لرې تللي نه وو. هغوی ښایي چې ویرېدلي هم وو. مخې ته شګلنې غونډۍ راغلې. هغوی لاره نه میندله. علي بن سفیان خپل اسونه په یو کتار کې خپاره کړل او په تښتېدونکي پسې 100 ګزه ورلنډ شو. یو غشي ویشتونکي له ځغاستونکو آس نه غشي وویشت چې د یو آس مخکې پښه ولګېده. آس بې واکه شو. تر لږو منډو تړلو وروسته دواړه راګیر شول او وسله یې کېښوده. هغوی درواغ وویل. ځانونه یې سوداګر وبلل. خو چې تلاشي یې واخیستل شوه پیغام ترې راوخوت چې ناجي هغوی ته سپارلی و. دواړه یې ونیول. آسونه یې یو څه آرام کړل او بیا دا ډله بریالۍ راستنه شوه. هلته بیا صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په ناکرارۍ سره انتظار کاوه. ټوله ورځ تېره شوه. شپه هم په تېرېدو وه. نیمه شپه ووتله. ایوبي رحمت الله علیه وغځېده او سترګې یې ورغلې. سهار مهال د دروازې په لږ شان ټکولو یې سترګې پرانیستې. په منډه یې دروازه بیرته کړه. علي بن سفیان ولاړ و. تر شا یې هغه 8 سپاره او 2 بندیان وو. علي او بندیان صلاح الدین ایوبي خپلې د خوب کوټې ته ننه ایستل. له علي نه یې د ناجي پیغام واخیست او په لوستلو یې پیل وکړ. خو لومبی یې رنګ زیړ شو. بیا یې ناڅاپه وینې جوش وکړ او مخ او سترګې یې سرې شوې. د ناجي پیغام ډېر اوږد و. هغه د صلیبیانو یو پادشاه فرانک ته لیکلي و چې هغه دې په پلانۍ ورځ پلانۍ مهال د یونانیانو، رومیانو او نورو صلیبیانو د سمندري پوځ په وسیله د روم بحیرې په لور مصر ته پوځونه راولي او حمله دې وکړي. ستاسې له یرغل سره سم به 50,000 سوډاني پوځ په مصر کې بغاوت وکړي. خو بالمقابل د مصر نوی پوځ په یو وخت د حمله او بغاوت د مقابله وړ نه دی. په خط کې دغه حالات او نور حالات هم ورته لیکلي وو. د دې په بدل کې ورته ناجي د ټول مصر او یا د مصر د زیاتې برخې د واکمنۍ وړاندیز کړی و. صلاح الدین ایوبي دواړه پیغام وړونکي سپاره بندیان کړل
او په هماغه مهال د خپل نوی پوځ یو کنډک واستاو. ناجی او د هغه درې مرستیالان یې په خپل کورونو کې نظربند او پیراداران یې پرې مقذف کړل. د ناجی د حرم سره ټولې ښځې له یو مخه بل ځای ته ولېږلې او هلته ورته د ژوند ټول سهولتونه برابر کړل چې بیا څو ورځې وروسته آزاد کړي. د ناجی ځانګړي خزانه له دولتي خزانه سره یو ځای کړه او ټول چارې پټې وساتلې. صلاح الدین ایوبی د علي بن سفیان په مرسته د ناجی نیول شوی لیک نه د حمله تاریخ ووهه او بل راتلونکي نیټه یې پرې ولیکله. دوه تنو پوهو سړیو ته پیغام ورکړ د پرنګ شاه په لور یې واستول. دغه دوه سړیو باید څرګنده کړې وای چې د ناجی استازي دي. د دوی د لېږلو سره سم یې د سوداني پوځ د مصري پوځ سره د یو ځای کولو امر وځنډاوه. په اتمه ورځ هغه استازي بیرته راورسېدل. هغوی د ناجی پیغام ورکړی او بیرته یې ناجی ته د پرنګ شاه پیغام له ځان سره راوړی. پرنګ لیکلی و چې تر حملې 2 ورځې د مخه دي سوداني پوځ بغاوت وکړي چې د صلیبیانو د حملې د مخنیوي فکر ونه کړی شي. علي بن سفیان د صلاح الدین ایوبی په اجازه هغه دوه تنه پیغام وړونکي بندیان کړل. دا باعزته بندو چې هغوی دواړو ته پکې د آرام کولو او ښه خوراک ښه چاره سازي شوی و. خدا یو احتیاطي لاره چاره و چې راز فاش نشي. اوس نو صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په خپل جنگي او تاریخي تکتیک باندې پایل وکړ. صلاح الدین ایوبی د روم بحیرې په هغو څنډو کې خپل پوځ پټ کړ چیرې چې د صلیبیانو سمندري بیړۍ لنګر اچاو او پوځونه یې راکوزول. هغه له دغه ځایونو لرې خپله بحریه هم ځای پر ځای کړه. حملې ته لا یو څو ورځې پاتې وې. یو مؤرخ سراج الدین لیکلی دی چې سوداني پوځ تر حملې د مخه بغاوت وکړ، خو صلاح الدین ایوبی د زور له لارې نه بلکې د سیاست او ښې رویې له مخې غلی کړ. د بغاوت یو لامل دا و چې هغوی خپل اعلی قومندان ناجی یو ځای هم ونه لیدل او نه کوم مرستیال ولیدلی شو. هغوی ټول نیول شوي وو. خو یو بل مؤرخ حتاچي لیکلي چې سوداني پوځ تر حملې ډیر وروسته سرغړاوی کړی و. خو بیا د دواړو مؤرخینو په وروستیو پیښو هم نظر دی. دواړو لیکلي دي چې صلاح الدین ایوبی ناجی او د هغه مرستیالان په زندان کې ووژل او د شپې په تیاره کې په نامعلومو ځایونو کې ښخ کړل. دغه دواړو مؤرخینو او یو بل مؤرخ لین پول هم د صلیبیانو د سمندري پوځ چې شمیر یو ډول ولیکلی دی. هغوی لیکلي دي چې د لیک په ټاکلې نیټه د صلیبیانو سمندري پوځ په هغې کې فرنګیانو، یونانیانو، رومیانو او د سیسلي ټاپو وزمي پوځونه شامل وو. تر یوې قوماندې لاندې د روم په سمندرګي کې راڅرګند شول. د مؤرخینو له شمیرې سره سم د جنگي کشتیو شمیر 150 و. سربیره پر دې 12 ډېرې لویې بحري بیړۍ وې چې په مصر کې د کوزېدو لپاره عسکر پکې سپاره وو. د دې پوځ عمومي قومندان املرک و. په کومو بادباني کشتیو کې چې د خوراک، څښاک او وسلو ذخیرې بار کړی شوي وې د هغې سمه اندازه معلومه کړی شوې نه ده. کښتۍ په 2 لیکو کې روانې وې. د دفاع قومنده د صلاح الدین ایوبی په لاس کې و. هغه د صلیبیانو سمندري بیړۍ د سمندرګي غاړې ته ښې رانږدې کړې. تر ټولو لومړی لویو کښتیو لنګر واچاوه. ناڅاپه پرې اور ورول پیل شول. دا له منجنیقونو ګزار کړی شوي مشالونه وو. د اور پنډوس کې وو او داسې غشي هم وو چې وروستۍ برخې یې د بل کړی شوي مشالونو په څیر وي. د مسلمانانو دې اورول شوي اور د بیړۍ او کښتیو بادبانونو ته اور ولګاوه. بیړۍ له لرګیو جوړې وې. سم لاسي یې اور واخیست. له بلې خوا د مسلمانانو یوې خوا ته غله کړی شوي کښتۍ هم راورسېدې. هغوی هم اور اورول پیل کړل. داسې ښکارېده لکه د روم سمندرګي چې اور اخیستی وي. د صلیبیانو کښتۍ په بیرته ستنېدلو کې له یو بل سره ټکر شوې چې د دې امله یې یوې نه بلې اور واخیست. صلیبي سفاهیانو له کښتیو نه اوبو ته ودانګل. څوک چې د ساحل لوري ته راغلل هغوی د صلاح الدین ایوبي سفاهیانو په غشو وویشتل. هلته نورالدین زنګي د فرنګ شاه پر سلطنت یرغل ورو. فرنګ د وچې له لارې هم خپل فوز مصر ته نه ایستل غوښتل. فرنګ د صلیبیانو له سمندري فوز سره و. هغه ته چې په خپل هیواد د حملې خبر ورسېده په ډیره ګرانه یې ځان خپل هیواد ته ورساوه. خو د هغه ځای حالات بدل شوي وو. د روم په سمندرګي کې د صلیبیانو متحده قوه وسوځول شوه. سفاهیان یې وسوځېدل او ډوب شول. د صلیبیانو یو قومندان املرک بچ شو.
هغه وسله پر ځمکه کېښوده، د سولې غوښتنه یې وکړه چې د ډېرو زیاتو پیسو په مقابل کې ومنل شوه. د یونانیانو او سسلي د صلیبیانو یو څو سمندري کښتۍ پاتې شوې وې. صلاح الدین ایوبي هغوی ته د خپلو کښتیو د بیرته بویولو اجازه ورکړه، خو په لاره کې داسې توپان پرې راغی چې ټولو کښتۍ یې ډوبې شوې. په 19 د دسمبر 1109 میلادي کال عیسویانو پر خپلې ماتې لاسلیک وکړ او سلطان صلاح الدین ایوبي ته جنگي غرامات ورکړل. زیاتره مورخینو او جنگي پوهانو د سلطان صلاح الدین ایوبي د دې صوبې څهره د هغه د اطلاعاتي رسنیو پر سر تړلې ده. د زکویې یادونه د هغه مهال یو مراکشي مورخ اسد الازدي کړې ده او د علي بن سفیان د پیژندګلوي یادونه هم دې مورخ کړې ده. دا خو یې لا پیلامه وه. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ژوند تر لومړیو په زیاتو خطرو کې راګیر شو. یعنی په لومړي سر کې سلطان صلاح الدین ایوبي له دومره غټو ننګونو سره مخ شو او غټې خطرې ورته رامخته شولې. د شپږمې برخې پای.